السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده څنګه کولی شئ خپل FB انویټر ته لاک یعنی پاسورډ ورکړئ او خپل پارامټرو یعنی خپل د FB انویټر سیټینګونه دا محفوظ وساتئ د لاس وهنې څخه. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو FB انویټر ته پاسورډ یا لاک د دې په خاطر ورکول کیږي ترڅو ستاسو چې کوم پروګرامونو سیټینګ شوی دی په دې کې څوک ګوتې ونه وهي او ستاسو دغه پروګرامونه محفوظ وساتل شي. نو د دې په خاطر دوستانو دې ته لاک او پاسورډ ورکول کیږي. نو دوستانو راځو د انویټ لاک او پاسورډ ته. اول راځو دوستانو د FB انویټر سکرین ته او دلته د پروګرامینګ بټن انټر کوو. د پروګرامینګ بټن انټر کولو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي د P0 شو کېدو څخه وروسته د انویټ د سټپ اپ یا د سټپ ډاون بټن د پریس کېدو په واسطه باندې زو P7 ته. کله چې P7 یعنی P په سکرین باندې ښکاره شو نو د دې نه وروسته بیا دوستانو د انټر بټن پریس کوو. د انټر بټن د پریس کېدو څخه وروسته د FB انویټر په سکرین باندې شو کیږي P700. د دې څخه وروسته دوباره بیا د انټر بټن پریس کوو او د انټر بټن پریس کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي 50 د 50 د شو کېدو څخه وروسته دلته د خپل خوښې پاسورډ ورکوو او د پاسورډ ورکولو څخه وروسته دوستانو مثلا 10101 پاسورډ انتخابو او د انتخابولو څخه وروسته دوباره د انټر بټن پریس کوو. د انټر بټن د پریس کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي P701. د P701 شو کېدو څخه وروسته دوستانو بیا د پروګرامینګ بټن انټر کوو. د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي 5000 یعنی د موټر فریکوانسي. انویټ په سکرین باندې د RPM د شو کېدو څخه وروسته انویټ اپ کوو د لږ وخت لپاره او بیا دوباره انویټ چې دی د ان کوو. نو د دې نه وروسته به ان شاء الله ستاسو انویټر پاسورډ لاک اخیستی وي او بیا به دوستانو ستاسو د انویټ ټول پروګرامونه دا به لاک شوي وي او څوک به نشي کولی چې بغیر د کوډه دې ته داخل شي او ستاسو ټول پروګرامونه دا به محفوظ وي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د انویټر د لاک پاسورډ په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یوه نړۍ مننه. السلام علیکم.